افغانانو ته روانې بدبختۍ څخه د وتلو لار څه ده او څه باید وشي؟ آیا یو بل ته پیغورونه ستونزې کمولی شي؟ شاه محمود میاخیل لیکلي وینه په وینه نه مینځل کیږي. متاسفانه افغانان د نظر اختلاف ته دښمني وایي، نو ځکه سره تفاهم نشي کولی او د خبرو په عوض د یو بل پسې ټوپک راخلي. وینه په وینه نه مینځل کیږي او نه د وینې په تویولو سره سوله او ثبات په یو هیواد کې راتلی شي. د دنیا اکثره پرمختللو هیوادونو د افغانانو نه زیات په خپلو منځو کې سره جنګونه او وینې تویې کړي، خو هغوی د ماضي نه یو څه یاد کړل چې څنګه په خپلو هیوادونو کې د وینې تویولو مخه ونیسي. د ګډ او هوسا ژوند لپاره یې سیاسي، اقتصادي، تعلیمي، حقوقي او ټولنیز سیستمونه او بنسټونه جوړ کړل او نن هغه هیوادونه د دنیا د پرمختللو هیوادونو په قطار کې حسابیږي. هغوی چې د نظر اختلاف په دښمنۍ بدلوي، خدای بیا دومره خوار او ذلیله کړي چې د هر چا درګاه ته سوال او زاری کوي. متاسفانه اکثرو افغانانو تر اوسه د ماضي نه عبرت نه دی اخیستی. افغانان په عوض د دې چې یو بل ته پیغورونه ورکړي او نورو ته زاری وکړي، ښه دا ده چې د بد ماضي نه یو څه یاد کړي، په خپلو کې سره کښېني او ټولې ستونزې د خبرو اترو له لارې حل کړي. په دې توګه به هم د قتل او قتال مخه ونیول شي، هم به سوله په هیواد کې تامین شي او هم به افغانان په سوکالۍ او عزت کې ژوند وکړي. پوهیږم چې ډیری به ووایي چې دا ارماني فکر دی، خو که فکرونه سم نشي، جنګ، دربدري، نیابتي جګړې، فقر او وینه تویول به د نورو د ګټو او موخو لپاره همداسې روان وي.